بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو نن ما خورا مهمه موضوع ټاکلې ده او زموږ د نننۍ زده کړې پاس پر ډیټابیس ریکوري ماډل راڅرخي. په نننۍ لیکچر کې موږ زده کړو چې ډیټابیس ریکوري ماډل څه شی ده، پر څو ډوله ده او هر ډول یې کومې ځانګړتیاوې لري. موږ څنګه کولی شو چې د یو ډیټابیس ریکوري ماډل وګورو او هغه ته تغییر ورکړو. ډیټابیس ریکوري ماډل چې کوم ده د ډیټابیس کنفیګریشن آپشن ده او د SQL سرور ډیټابیسز په بیک اپ اخیستنو کې او بیک اپ پر ریسټور کولو کې او کله چې ډیټابیس یو جدي مشکل سره مخامخ شي هغه بیرته ریکور کولو کې خورا مهمه دنده ترسره کوي او ډیر مهم رول لوبوي. ریکوري ماډل چې کوم ده هغه د ډیټابیس لاګ فایلز چې کوم دي هغه مینیج کوي، یعنی د ډیټابیس لاګ فایلز ته وایي چې ته کوم ډول ډیټا د ځان سره ریکارډ کا او تر کومه موده پورې د ځان سره وساته. ډیټابیس ریکوري ماډل چې کوم دی هغه په درې ډوله دی. لومړی سمپل ریکوري ماډل ده، دوهمې فل ریکوري ماډل ده او دریمې بولک لاګډ ریکوري ماډل ده. په سمپل ریکوري ماډل کې مونږ کولی شو چې د ډیټابیس څخه فل بیک اپ واخلو، ډیفرنشیل بیک اپ واخلو، کاپی اونلی بیک اپ واخلو، فایل بیک اپ واخلو، اپریشن بیک اپ واخلو. ټرانزیکشن لاګ بیک اپ مونږ نشو کولی چې په سمپل ریکوري ماډل کې له یو ډیټابیس څخه واخلو. په سمپل ریکوري ماډل کې SQL سرور د یو ډیټابیس لاګ فایل چې کوم د هغه په اتوماتیک ډول ټرانکیټ کوي یا یې ډیلیټ کوي، یعنی هغه چې څومره میموري نیولې وي هغه هغې څخه اخلي او له سره یې ګټې اخیستنو ته سپاري. او د هغې دپاره SQL سرور په بیکګراونډ کې یو د چیک پوینټ په نوم اپریشن رن کوي. پوینټ ان ټایم ریکوري چې کوم ریسټوریشن یا ریکوري چې کوم دا یا د پیج ریسټور یو ځانګړی پیج ریسټور چې کوم دا هم په دغه سمپل ریکوري ماډل کې موږ نشو ترسره کولی. پوینټ ان ټایم ریکوري یا ریسټور نه مراد یعنی د یو ټرانزیکشن نه مخکې چې کوم حالت و هغه ته موږ بیرته نشو ستنېدلی. په هغو ځایو کې چې هلته د یو ډیټابیس ډیولپمنټ روان وي لا هم په ډیټابیس کې د ډیټابیس په جوړښت یا په سټرکچر کې تغییرات راوستل کیږي یا ډیټابیس هلته د ټیسټ دپاره ځانګړی شوي، په هغه ځایو کې خورا مهم رول لوبوي ځکه چې دلته لاګ ته موږ ضرورت نشته، یعنې ډیټا ته موږ ضرورت نشته چې موږ سره د اوسیږي او د ونه اوسیږي او لاګ فایل چې دغه په اتوماتیک ډول ټرانکیټ کیږي یا ډیلیټ کیږي. دوهم ماډل چې کوم ده هغه فل ریکوري ماډل ده. فل ریکوري ماډل کې SQL سرور چې ده هغه د ډیټابیس لاګ فایلز ته وایي چې ته د هر ټرانزیکشن چې کوم ده هغه ځان سره ریکارډ کا، که هغه DDL کمانډ وي، که هغه د DML کمانډ وي، یعنی که هغه د ډیټابیس په سټرکچر کې تغییرات وي، که هغه دغه په ډیټا کې تغییرات وي، که څوک ډیټا سلیکټ کوي، که څوک ډیلیټ کوي، که څوک اپډیټ کوي، که څوک انسرټ کوي، هغه ته ځان سره ریکارډ کوه. او په دغه کې لاګ فایل چې کوم ده یعنی فل ریکوري ماډل کې چې ټرانزیکشن لاګ فایل کوم ده هغه په اتوماتیک ډول ټرانکیټ کیږي نه، یعنی چیک پوینټ په نوم کوم عملیات چې ده هغه دلته نه ترسره کیږي. او هر ډول ریسټور اپریشن چې کوم دي یعنی د ریسټور عملیات چې کوم دي په دغه فل ریکوري کې موږ ترسره کولی شو، که هغه پوینټ ان ټایم ده، که پیج ریسټور ده، که فایل ریسټور ده، که هر ډول ریسټور وي هغه موږ دلته ترسره کولی شو. هغو ځایونو کې چې میشن کریټیکل اپلیکیشن هلته امپلیمنټ وي هغو ځای کې له دغه ریکوري ماډل څخه زیاته ګټه اخیستل کېږي. مثلا په بانکینګ سیسټم کې هیڅ بانک نه غواړي چې هغه د یو ثانیې هومره ډیټا دې هم له لاسه ورکړي، نو هغلته له فل ریکوري ماډل څخه ګټه اخیستل کیږي. یا په هغو ځایونو کې چې هلته های اویلیبلیټي په نوم سلوشن چې دا ډیزاین شوی وي، یعنی یو ډیټابیس دی په څو سرورونو کې ایښودل شوي وي، که چیرې لومړی سرور له کاره ولویږي یا ډاون شي هغه پر ځای دویم سرور راولاړیږي او خپل مشتریانو ته خدمتونه وړاندې کوي او مشتری هیڅ په دې نه پوهیږي چې هغه خپل خدمتونه له لومړي سرور څخه اخلي که دوهم څخه. په دغه ډول
ریکوري ماډل کې مونږ هم کولی شو چې له یو ډیټابیس څخه فول بیک اپ ډیفرنشیل بیک اپ لاګ ټرانزیکشن لاګ بیک اپ کاپي اونلی بیک اپ فایل اور فایل ګروپ بیک اپ پارشل بیک اپ واخلو. دریم ډول چې کوم دا هغه بلک لاګ ماډل ده. دا هم فول ریکوري ماډل ته ورته ده خو دلته یوازې چې کوم کړنه نشو ترسره کولی هغه پوینټ ان ټایم ریسټور ده، یعنې د یو ټرانزیکشن چې کله ترسره شي هغې څخه مخکې هلته موږ نشو کولی چې بیرته وګرځو. او دلته اس کیو ایل سرور چې دا مینیمم لاګینګ په نوم یو تخنیک ترسره کوي یا یو عملیات ترسره کوي چې هغه نه پرېږدي ډیټابیس لاګ فایل چې دا وده وکړي او ډیټا په هغه کې سټور شي او هغه ځای ونیسي. دلته هم موږ کولی شو چې د یو ډیټابیس څخه فل ډیفرنشیل ټرانزیکشن لاګ کاپي اونلی فایل اور فایل ګروپ او پارشل بیک اپ له ډیټابیس څخه واخلو. که چیرې موږ وغواړو چې د یو ډیټابیس ریکوري ماډل معلوم کړو د هغې څو لارې دي چې یو هم کولی شو چې د ګرافیک له لارې معلوم کړو چې د ډیټابیس ریکوري ماډل څه شی ده، او هم د اس کیو ایل سرور سکرپټ له لارې. که چیرته موږ د اس کیو ایل سرور په دننه کې ډیټابیسز فولډر باندې کلیک وکړو او یا F7 باندې کلیک وکړو، له دې څخه موږ معلومولی شو چې دا یو ډیټابیس یعنې دلته زموږ سره ډیټابیس HR ده، د هغې ریکوري ماډل چې ده فل ده، او همدارنګه د نورو ډیټابیسونو ریکوري ماډل هم موږ دلته معلوم کړو. ډیټابیسونو ریکوري ماډل معلوم کړو. او دوهمه چاره که چیرته موږ یو ځانګړي ډیټابیس باندې رایټ کلیک وکړو، هغې پراپرټیز ته لاړ شو، د هغې وروسته آپشنز باندې کلیک وکړو، له دغه څخه موږ کولی شو چې یو ډیټابیس ریکوري ماډل چې ده هغه موږ معلوم کړو چې فعلا د HR ډیټابیس ریکوري ماډل چې ده فل ده. او موږ کولی شو چې دغه تغییر هم ورکړو، لاګ بلک لاګ یې کړو او سمپل یې کړو، هغې نه وروسته اوکې باندې کلیک وکړو تر څو تاثیر ګذار شي. او دریمه لارې چې کوم ده هغه موږ دغه سکرپټ که چیرې موږ رن کړو، موږ کولی شو چې د ډیټابیسز ریکوري ماډل موږ ځان ته معلوم کړو، هغوی په هکله معلومات ترلاسه کړو. او که چیرته یو ځانګړی ډیټابیس په هکله موږ وغواړو چې معلومات لاسته راوړو، هغه له دغه سکرپټ له لارې هم موږ کولی شو. او د ډیټابیس پراپرټي EX په نوم فنکشن موږ رن کړو، هغې ته 2 پیرامیټر پاس کوو چې یو د کوم ډیټابیس په هکله چې موږ معلومات غواړو هغه ډیټابیس نوم، او دوهم ریکوري په نوم پیرامیټر موږ ورته پاس کړو، او بیا هغې څخه وروسته یې اکزیکیوټ کړو. لکه دلته څنګه چې HR ریکوري ماډل چې اوس موږ سره دا سمپل ده. او دغه سکرپټ له لارې موږ هم کولی شو چې د ډیټابیس ریکوري ماډل ته موږ تغییر ورکړو. فعلا د ډیټابیس ریکوري ماډل سمپل ده، که چیرته زه دغه اکزیکیوټ کړم نو بلک لاګ ته به واوړي، که چیرې زه دا بیرته اکزیکیوټ کړم موږ ته به HR ریکوري ماډل چې دا بلک لاګ راوښیي. که چیرته زه غواړم چې فل ته یې واړوم، بیرته رن کوم، تاسو ولیدل چې د HR ریکوري ماډل چې ده فل ته واخته. دوستانو دا و زموږ د نن ورځې لیکچر موضوع. تر بل ویډیویي لیکچر پورې پر خدای سپارم. الله مو مل شه.